عمران خان د افغانستان کرکټ په حق لا خپل خوله خلاصه کړه. دا چې د افغان کرکټ په حق لا سوای دا ویډیو را سره تر پای وګورئ په ډیر سبب پوي شي. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي چې په کرکټ کې له افغانستان سره ډیره مرسته کړې ده. هغه وایي له 13 کلونو راهیسې افغانانو ته ځای ورکړی دی. که څه هم 13 کلونو د پاکستان لپاره ډیر سخت ول خو هغوی بیا هم افغانانو ته ځای ورکړی دی. د پاکستان په اسلام آباد کې نه د افغان کډوالو په اړه کانفرنس روان دی. په دغه کانفرنس کې د پاکستان لومړی وزیر وویل چې د 13 کلونو راهیسې پاکستان له سختو حالاتو سره مخ دی خو بیا یې هم د افغان کډوالو کوربتوب کړی دی. عمران خان وایي چې افغان کډوالو په پاکستان کې کرکټ زده کړ او نن یې لوبډلى په نړیواله درجه بندۍ کې ځای لري. هغه وایي د افغانستان له کرکټ سره مو ډیره مرسته کړې ده. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر شاه محمود قریشي وویل چې په پاکستان کې اوس هم له 3 نه تر 4 میلیونه پورې راجسټر او غیر راجسټر افغان کډوال میشت دي. هغه زیاته کړه چې تر څو په افغانستان کې تلپاتې سوله نوي راغلي د دې خلکو بیرته تلل ګران دي. د افغان کډوالو په تړاو په دغه کانفرنس کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم ګډون کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې د پاکستان ثبات او اقتصادي پرمختګ د افغانستان ثبات سره تړلی دی او دواړه هیوادونه د یو بل ملي ګټو ته ګواښ نه دي. نو دوستانو تاسو د عمران خان دغه خبرو ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.